بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا زه ذاکره بارکزی ستاسو د ریاضي مضمون د دویم ټولګي څلورم لوست سره چې تر سلو پورې د عددونو ترتیب او پرتله کولو د نهمې پاڼې سره نهمې جلسې ته بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په مخکینی یا په اتمه پاڼه کې مونږ د اعدادو په پرتله کولو، یعنی د توپیر باندې چې کوم ډیر دی کوم کم دی، د هغه په توپیر باندې مونږ ډیر ښه پوه شو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د کتاب نهمې پاڼې ته. دې کې تاسو کولی شئ چې د اعدادو په ترتیب ځان ډیر ښه پوه کړئ. ګوره ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ د صفر نه شروع کړې وه او اعداد هم همداسې تر مخه وړل، دلته تاسو ته یو فعالیت ښودلی چې کله تاسو په خیر خپلو ښوونځو ته لاړئ یا دا کار تاسو په کور کې هم ځان سره کولی شئ. که دغسې کاغذونه واړه واړه واخلئ او په هغې کې شمیرې د صفر نه تر شلو پورې یا د یو نه تر شلو پورې هغې کې عددونه ولیکئ او ټول سره ګډوډ کئ. بیا وروسته هر یو عدد اخلئ او په خپل ځایونو کې کیدئ. یعنی دا تاسو ته د اعدادو ترتیب ښیي. دلته خو یو فعالیت دی چې تاسو که خپل ښوونځي کې لاړ شئ، کله چې زده کړه شروع شي، په خپل ټولګي کې څو ګروپونه جوړیږي، هر نفر ته یو یو عدد ورکول کیږي، به چې هر یو نفر هغه یو عدد خپل کڅوړې نه یا خپل جب نه یا خپل لاس کې وښیي چې ما سره یا پنځم عدد دی، ما سره شپږم عدد دی، یو بل سره لسم یا دولسم عدد دی. دې کې تاسو کولی شئ چې په ترتیب کې دی چې ښه کم عدد د کم نه مخکې راځي، کم عدد د کم نه وروسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته بیا هم تاسو یو جدول لرئ چې کله دا فعالیت تاسو په کور کې وکئ یا په ټولګي کې، بیا دلته به چې د هغې اندازې ولیکئ چې ښه په اول دور کې 5 کسانو سره، دې سره 15 عدد و، دې سره 20، دې سره 18. بیا دغسې تاسو کولی شئ چې دا عددونه ترتیب کړئ. دلته په لاندې برخه کې تاسو څو پوښتنې لرئ، څو سوالونه لرئ چې مثلا د کم عدد نه تر مخه کم عدد راځي، د کم عدد تر شانه کم عدد راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو خو د یو نه تر سلو پورې لیکل او لوستل زده کړي. دلته زه صرف یو انځور کې تاسو ته د اعدادو چې ترتیب درښایم، چې یعنی عدد څنګه باید چې شي ترتیب باندې ولیکل شي. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ دغه پاڼه لرو. تاسو دلته ګورئ چې لیکل شوي 3، 5، 4. ښه دا عددونه چې شي دي، دا ګډوډ عددونه دي. مثلا ښه که دلته یو زده کوونکي سره 3 عددي، بل سره 5 عددي، بل سره 4 عددي، دا خو په دې توګه چې دی ترتیب نه کیږي چې مثلا 3 کې دی، به 5، به 6. یا مثلا دلته موږ چې لرو، آفرین، دلته موږ 2 لرو، بیا 2 لرو، بیا 6 لرو. نه، دلته باید چې تاسو د دې هر یو عدد په ترتیبولو باندې پوه شئ. که یو سره 4، یو سره 5، یو سره 3، تاسو باید چې کوئ هغه یو د بل تر څنګه کیدی. یعنی دلته موږ یو لرو، کله چې یو چا سره یو راووتو، د یو خوا کې باید کم کیښودل شي 2، بیا خوا کې 3، بیا هم دغه شان 4، بیا 5، بیا لکه 6، 7، 8، 9، 10. دا عددونه تاسو په دې ترتیب باندې کولی شئ چې کوئ سره جوړ کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو ته د عددونو د کموالي او د زیاتوالي توپیرونه ښودلي چې د 14 نه کم دی، د 18 نه کم ډیر دی. مثلا دا ستاسو کورنۍ دنده، تاسو دا فعالیت په کور کې وکئ. څنګه چې ما ویلې په وړو کاغذونو کې ولیکئ ځان سره، بیا هغه عددونه چې کوئ ترتیب کئ. په ترتیب کې دی د 0 نه
تر 20 پورې. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو چې د کم او زیات توپیرونه باندې تاسو ډیر ماشاءالله ښه پوه شوي یاستئ. بیا هم د یو یادونې دپاره د کم او زیات توپیرونه تاسو ته په دې اعدادو کې درښوي چې څه رقم تاسو د کم او زیات توپیر په اسانه توګه وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا څه شي علامه وه. دا علامه موږ تر مخکې هم زده کړې وه. لکه دا علامه چې ښیي کوچنی عدد. کوچنی عدد چیرته لیکل کیږي؟ دې خوا. که کله کم عدد ډیر وي باید چې د دې خوله چې د تمساح خوله وازئ. آفرین. لکه په دې شکل. دلته موږ غټ عدد یعنی لوی عدد لیکلی شو، شاته چې کوچنی عدد. ښه دلته تاسو ښه د دې په توپیر بیا پوهیږئ چې دلته کم یو عدد دی، دلته کوچنی عدد تاسو لیکئ او دې خواته چې دی دلته کوچنی دلته لوی عدد. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې اوس دغه بعضې فعالیتونه دلته موږ کار کوو چې تاسو ډېر ښه پوه شوئ د کمو زیاتو او د مساوي په توپیرونه باندې. چې مساوي کم یو هغه چې ښي طرف ته یا چپ طرف ته یا دواړو خواو ته چې یو برابر شیان موږ لرو. دلته بیا تاسو دا علامې لیدلي لکه د چې دی دا کم خواته باید راشي، کم خواته چې ډیر عددونه دا کم خواته راشي شاید یعنی خولای چې کله بیرته هغه د ډیرو عددو طرف ته، کله چې خولای بنده هغه چې دی د کمو عددو. ښه اوس دلته راځئ چې موږ دا انځورونه وشمیرو او پوه شو چې کم ډیر او کم کم دی. ښه دلته راځئ چې د ښي خوا نه شروع کړو. دلته څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6. دلته څو دي؟ 1 2 3. ښه ګرانو زده کوونکو دلته 6 دي، دلته 3 دي. کم یو ډیر دی؟ ښي طرف که چپ طرف؟ آفرین ښي طرف ډیر دی. ښه اوس کم علامه باید چې دلته موږ ورکو؟ دا او که دا. آفرین دا ډیر دی، باید چې دا علامه دلته موږ ولیکو. ښه ګرانو اوس راځو خپل دویمې برخې ته. دلته څو مڼې دي؟ لکه 1 2 3 4 5. دلته الوبالو څو دانې دي؟ څو خوشې دي؟ لکه یوه خوشه 2 3 4 5. ښه 15 دې خوا دي، 15 هم دې خوا دي. نه دا کم دی نه دا، نه دا زیات دی نه دا. ښه دلته اوس باید څه ولیکو؟ دلته باید د مساوي علامه ولیکو که دواړه چې دي یو برابر دي. آفرین. ښه اوس راځو خپلې لاندنۍ برخې ته چې دلته اوس که دا وشمیرو څو دانې ناکونه دي؟ 1 2 3 4. څو لیموان لرو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ښه دلته 8 لیموان لرو، دلته 4 دانې ناکونه دي. ښي طرف ډیر دی که چپ طرف؟ دا خو تاسو ټول په دې ماشاءالله پوهیږئ چې ډیر کم طرف ته دی، چپ طرف ته. که دا علامه موږ دلته ولیکو په دې معنی چې دا ډیر دی، خو نه کله چې دا ډیری باید څه شي؟ دا علامه ولیکو. آفرین. دا دې ته وایي د کم او د زیاتو توپیر. که دلته تاسو ولرئ چې د 14 نه څو دانې دي کم، یو دانه کم شي څو دانې شي، 15 ډیر دی که 14 ډیر دی. دغه تاسو د وړو عددونو نه شروع کولی شئ چې وړو عددونو نه د کم او د زیات توپیرونه باندې پوه شئ. ښه راځئ چې یو بل یو بل فعالیت هم وکارو. دلته تاسو ټول ګورئ چې دي چوشکګانې دي خو رنګونه مختلف دي. ښه صرف د رنګونو توپیر دی خو ټول چې دي یو شی دی. ښه راځئ چې اوس دا وشمیرو. دلته څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5 6. سر کې چې لیکو 6 لیکو چې موږ نه غلط نشي. ښه دلته څو دانې دي؟ 1 2 3 4 5. آفرین. ښه اوس 6 ډیر دي که 15 ډیر دي؟ آفرین چې دی 6 ډیر دي.
کومه علامه باید وکاروو؟ دا. آفرین. ښه اوس راځو دې شمېر ته. 1 2 3 4 5 6 7 8. ښه 8 دانې خو دا دي. دلته څو دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 دانې هم دا دي. ښه دا هم لکه مخکې غوندې نه کم نه زیات، دواړه چې دي یو برابر دي. د یو برابرو دپاره موږ کومه علامه لرو؟ آفرین، د مساوي علامه. ښه اوس راځو خپل اخرینه برخې ته چې د دې شمېر څو دي، لکه 1 2 3 4 5 6 7. دلته موږ لیکو 7. دلته څو دي؟ 1 2 3 4 څلور دانې دي. ښه موږ ډېر ښه پوهېږو چې څه دی؟ 4 ډېر دي که 7؟ آفرین 7 ډېر دي. که علامه باید کوم خواته وي؟ د علامې خوله چېرته بیتی؟ تمساح خوله. آفرین دې طرف ته. ښه ګرانو زده کوونکو، دغسې موږ څه نور فعالیتونه هم لرو چې په دې کې هم تاسو ډېر ښه کولی شئ چې د دې علامو د کم او د زیاتو په توپیرونو پوه شئ. لکه دلته چترۍ لرئ، خولۍ لرئ، کالي دي، بوټان دي. دلته تاسو ته چې دی یوه کورنۍ دنده در کوم. تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې واړه رسمونه وباسئ، واړه شکلونه وباسئ، لکه دایرې، مثلث یا وړې مربع یا څه نور شیان. ښه چې دې کې تاسو ډېر ښه کولی شئ چې د ډېرو او د کمو په توپیر ځان ښه وپوهولی شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا وه ستاسو د نننۍ زده کړه چې د اعدادو ترتیب و. انشاءالله چې تاسو ښه پوه شوي یاستئ او څه ترې اخیستې وي. تر راتلونکي زده کړو پورې تاسو په لوی الله باندې سپارمه. انشاءالله چې خپلو رخصتیانو نه چې وکئ ښه ګټه والئ او خپلې کورنۍ دندې ترسره